دا زمونږ سره د CSS لسمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې مونږ په ګراډینټ باندې خبرې کوو چې ګراډینټ څه شی دی او څه ته ویل کیږي. ګراډینټ چې دی کله چې تاسو غواړئ HTML ایلیمنټس ته بیکګراوند سیټ کوي 2 3 4 کلر سیټ کول غواړئ یا پرس کې 2 امیجونه سیټ کول غواړئ د دې لپاره مونږه ګراډینټ استفاده کوو. ګراډینټ چې دی دا سموث ترانزیشن سیټ کوي 2 یا له 2 نه زیات سپیسیفیک کلرز باندې. او په CSS کې ګراډینټ چې دی زمونږ سره درې ډوله دی، یعنی CSS چې دی هغه مونږ سره 3 ټایپ اف ګراډینټ څه کوي ډیفاین کوي چې یو زمونږ سره لینیر ګراډینټ دی، بل زمونږ سره راډیل ګراډینټ دی او بل هم زمونږ سره کونیک ګراډینټ دی. لینیر ګراډینټ کې زمونږ سره ریپیټینګ لینیر ګراډینټ هم شته دی او په راډین ګراډینټ کې هم زمونږ سره ریپیټینګ راډین ګراډینټ دی او په کونیک ګراډینټ کې هم زمونږ سره ریپیټینګ کونیک ګراډینټ په نوم باندې پراپرټیانې موجود دي. د ګراډینټ یو څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوم. دا کلرز وګورئ چې دلته ما کمپیوټر لیکلی او دلته کې زما سره یو پیراګراف دی، نو دلته ما څو کلرز دلته سیټ کړي دي، نو دا تاسو کولی شئ دغه ګراډینټ په واسطه باندې سیټ کړئ. یا هم دلته تاسو وګورئ چې دلته کې وګورئ دغه ګرین کلر زیات دی او دا نور کم دي، نو دغه شانتې هم تاسو کولی شئ. یا دې ځای کې وګورئ چې دا دلته دا درې کلر زموږ سره دې ځای کې چې تاسو وینئ دا له رایټ نه شروع شوي په لیفټ باندې ختم شوي دي او دلته په دې کې وګورئ دا له ټاپ نه شروع شوی په باټم باندې ختم شوی دی. یا همدارنګې کله چې تاسو غواړئ دغه شانتې کلر سیټ کړئ یا داسې تاسو کلر سیټ کول غواړئ، نو دغه د ګریډینټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ. نو راځو اول لینیر ګراډینټ ته چې لینیر ګراډینټ څه شی دی. لینیر ګراډینټ چې دی دلته وایي to create a linear gradient you must define at least 2 color. ګورئ کله چې هم تاسو غواړئ چې لینیر ګراډینټ کریټ کړئ نو تاسو باید at least 2 کلر باید تاسو څه کوئ سیټ کړئ. مطلب سټاپ 1 2 3 4 همدغه شانتې تاسو باید څومره کلرز، یعنی که چیرته له 2 نه زیات وي ښه خبره ده، خو باید له 2 نه باید کم ونه اوسیږي. او دغه تاسو سره دغه لینیر ګراډینټ چې دی دا سموث ترانزیشن څه کوي سیټ کوي تاسو هغه، مطلب کله چې تاسو غواړئ سموث ترانزیشن سیټ کړئ ملټي کلرز باندې که 2 وي 3 4 5 څومره کلرز چې وي نو د هغې دپاره موږ دغه لینیر ګراډینټ څه کوو یوز کوو استفاده کوو. بل دا چې کله چې هم تاسو دغه کلرز ورکوئ یو کن آلسو سیټ سټارټینګ پوینټ اینډ ډایرکشن. تاسو کولی شئ چې سټارټینګ پوینټ ورته ووایئ، مطلب ډایرکشن تاسو په دې سیټ کولی شئ چې دا کلرز دې له کوم ځای نه شروع شي په کوم ځای باندې دې ختم شي. همدارنګې تاسو انګل ورکولی شئ. نو دغه ګراډینټ ته تاسو کولی شئ چې دا سپیسیفای کړئ چې دا کلر دې له کوم ځای نه شروع شي، لیفټ نه دې شروع شي، رایټ نه دې شروع شي، باټم نه دې شروع شي، د کوم طرف نه دې شروع شي، څنګه دې شروع شي. یا فرض که تاسو وایئ چې رایټ ټو لیفټ نه دې شروع شي یا باټم رایټ نه دې شروع شي، له کوم ځای نه دې شروع شي، نو دغه ډایرکشن هم تاسو کولی شئ چې په دې کې ورته څه کوئ ورته سیټ کوئ. او د دې هغه ساینټکس یا د لیکلو طریقه داسې ده چې تاسو به بیکګراوند ایمیج ولیکئ. بیکګراوند ایمیج مو چې ولیکئ هغې نه بعد به تاسو لینیر ګراډینټ واچوئ. ځکه موږ لینیر ګراډینټ باندې خبرې کوو نو ځکه دلته به تاسو هم لینیر ګراډینټ واچوئ. هغې نه بعد داسې کې تاسو ډایرکشن باید سیټ کړئ چې تاسو دغه کلرز له کوم طرف نه غواړئ چې شروع شي او په کوم طرف باندې ختم شي. نو ډایرکشن دلته ورکول ضروري دي. بل دې کې کلر سټاپ 1 او کلر سټاپ 2 همدارنګې وغیره نور، یعنی څومره کلرز چې تاسو غواړئ چې سیټ کړي د بیکګراوند دپاره هغه دلته تاسو ورته ولیکئ. او بل دا چې که چیرته تاسو غواړئ چې تاسو کلر د ټاپ ټو باټم شي، مطلب ټاپ نه د شروع شي په باټم باندې د ختم شي، نو دا زموږ سره ډیفالټ دی. همدارنګې که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو کلر د باټم ټو ټاپ شي، یعنی سټارټ دی واخلي له باټم نه، همدارنګې لیفټ ټو رایټ دی شي یا رایټ ټو لیفټ دی شي چې کله تاسو هغه یعنی مطلب دا سټارټ شي اخلي رایټ نه اخلي. او که تاسو لیفټ ټو رایټ ولیکئ د مطلب دا دی چې دا کلر زموږ کوم ځای نه سټارټ کیږي د لیفټ نه سټارټ کیږي. همدارنګې تاسو ټو باټم رایټ ټو باټم لیفټ ټو ټاپ لیفټ ټو ټاپ رایټ ورته لیکلی شئ. همداشان تاسو کولی شئ چې ډیګري هم ورته سیټ کولی شئ یا ملټي کلرز هم تاسو کولی شئ چې ورته سیټ کړئ. لکه فرض که تاسو 8 9 کلر سیټ کوئ د یو بیکګراوند دپاره نو تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ. ډیفالټ ویلیو چې ده زموږ سره هغه ټاپ ټو باټم دی، صحیح ده. لکه دا وګورئ که دلته تاسو ته هغه ډیفالټ ویلیو د لینیر ګراډینټ وښیم چې دا زموږ سره ټاپ ټو باټم دی، نو دلته که چیرې تاسو ورته ولیکئ یا ونه لیکئ نو دا ډیفالټ چې دی دغه زموږ سره ټاپ ټو باټم وي. نو زه راځم VS کوډ ته او VS کوډ کې دلته
دا زه لږ زوم کوم. اوکې دلته زه یو فولډر جوړوم او فولډر ته نوم ورکوم سیسس ډے 010. تاسو چې هر نوم ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي. دا زموږ سره لسمه ویډیو وه، نو دې وجې نه ما دلته لس ولیکل. هغې نه بعد زه په دې کې یو فایل جوړول غواړم، نو دلته به زه ولیکم index.html په نوم باندې ما په دې کې یو فایل هم کریټ کړ. او دلته زه ندایه لیکم. څنګه چې تاسو ندایه ولیکئ انټر پریس کوئ. کله مو چې انټر پریس کړو نو دلته به تاسو سره هغه د HTML کوم کوډ چې دی هغه به تاسو سره ولیکلی شي. ښه زه راځم دلته باډي ته او دې کې زه یو ډیب اخلم. ډیب DIV مې ولیکو، هغې نه بعد علامت نمبر اچوم او BOX مې ولیکو. دا شارټ کټ دی. که چیرې تاسو انټر پریس کوئ تاسو سره به یو ډیب هم راشي او په ډیب کې دننه مطلب په دې ډیب کې زموږ سره ID هم راغله. همدغه شان فرض کړئ تاسو سره څومره ډیبس په کار وي، پر که دلته زه ورته ولیکم ضرب څلور او ضرب څلور مې ولیکه، یعنې څلور دانې ډیبس ما ته راکړه او په هر ډیب کې دننه د ما سره چې شي مطلب IDs دې م کریټ شي. یا فرض کړئ زه ورته وایم چې په دې کې زموږ سره کلاسز هم راشي. ګوره آیټمز او بیا ډاټ آیټم دا وګورئ دې ځای کې تاسو ته ښایي ګوره یو ډیب به کریټ شي چې کلاس به آیټمز او آیټم. زه وایم دا ټول سیم دي. یو بل کار کوم دې ځای کې زه ډالر ساین اچوم. ګورئ دې ځای کې تاسو ته ښیم دا وګورئ تاسو سره په دې طریقه مطلب دا یو شارټ کټ ما دې ځای کې یوز کړه. صحیح ده چې په دې باندې وروسته خبرې کوو له خیره. زه اوس دغه باډي دلته کې زه لیکم فرض کړه ما H1 ولیکه او په H1 کې زه ورته لیکم چې ویلکم ټو مای یوټیوب. یا فرض کړه دلته زه لیکم، یا فرض کړه دلته چې تاسو هر څه لیکئ. فرض کړه ما کمپیوټر ولیکه، ضروري نه دی چې تاسو هم کمپیوټر ولیکئ، هر څه چې تاسو لیکئ. هغې نه بعد دلته زه یو پیراګراف ایډ کوم. فرض کړه یو پیراګراف ما ایډ کړ 30 ورډز یو پیراګراف ما ایډ کړ او د هغې نه بعد دلته زه راځم هیډ ته او په هیډ کې دلته که چیرې تاسو دلته کې زه لینک اخلم. صحیح ده، مطلب تاسو په بیروني فایل کې هم دا لینک وشي. یا فرض کړه زه همدلته لیکم، نو فرق نه کوي که تاسو یو بیروني فایل ورته اخلئ یا همدې کې تاسو لیکئ. زه ورته وایم یو باکس 1 په نوم باندې زما سره یو ID ده، هغې ته وید ورکړه. هغې ته څه ورکړه؟ وید ورته ورکړه. وید د څومره وي؟ وید د زموږ سره 800 پکسل وي. هایټ هم ورته ورکړه. هایټ د څومره راشي؟ یو 400 پکسل هایټ ورته ورکړه. بس دی. ښه زه ورته یم دې ته یو بارډر هم ورکړه. بارډر دې څنګه وي؟ زه ورته یم بارډر ورته ورکړه 10 پکسله. 10 پکسله بارډر ورته ورکړه. سټایل دې چې وي سټایل دې سالډ وي او هغه بارډر دغه دې څه وي وایډ دې وي. نو وایډ خو زموږ سره ښکاري نه، نو د دې دپاره زه راځم دلته کې باډي ته ورته وایم باډي ته هم یو کلر ورکړه. باډي ته یو بیک ګراوند کلر ورکړه ټومیټو. صفحه کنټرول S کوم، رائټ کلیک کوم او اوپن وذ لایو سرور یې کوم. کله چې اوپن وذ لایو سرور کوم نو هر بروزر چې تاسو ډیفالټ سیټ کړی وي دا به ډایرکټ په همغې کې څه کېږي اوپن کېږي دي. اوس دلته زه غواړم دغه کوم لاندې چې تاسو سره څه دا سپینوالی چې راځي دا زموږ سره د سلایډ دی. صحیح ده ملګرو، دا د سلایډ دغه راځي. اوکې زه غواړم چې دا سنټر ته راشي، نو د دې د سنټر د راوړلو لپاره دلته زه ورته لیکم مارجن آټو. کله چې تاسو مارجن آټو ولیکئ نو دا به تاسو سره سنټر ته راشي. که چیرې دا هم تاسو مطلب دې ته هم تاسو کوم څه سټایل ورکول غواړئ نو زه لیکم پډینګ، ویم چې پډینګ دې واخیستلی شي فرض کا 50 پکسله. که زه صفحه کنټرول S کوم نو دا وګورئ 50 پکسله پډینګ د څلور واړو طرفونو نه واخیستلی شو. که چیرې تاسو وایئ چې دا د زموږ سره سپیس واخلي نو دلته زه راځم او دې ځای کې زه ورته لیکم H1 سمپل یوازې H1 لیکم. ویم H1 چې دی دا د څه وکړي پډینګ دی واخلي له ټاپ نه. کله چې تاسو H1 ته پډینګ مطلب ټاپ ورکوي پیراګراف به سره په خپله لاندې راشي. ښه دلته زه ورته لیکم سل فار ایګزامپل ما سل ولیکل، ګورئ په خپله لاندې راځي. که چیرې تاسو کوم سټایل فونټ سایز ورته کم زیات کوئ دلته راشي فونټ سایز ورته لیکم بس کم. ما ورته ویلي چې فونټ سایز دی راشي 20 وګورئ 20 کې دا زموږ سره په دغه طریقې سره معلومیږي. ښه بهرحال اوس راځو لینیر ګراډینټ ته. نو دې ځای کې زه ورته لیکم بیک ګراوند ایمیج. بیک ګراوند ایمیج مې ولیکه. بیک ګراوند ایمیج نه بعد دلته زه لیکم لینیر ګراډینټ. لینیر ګراډینټ چې تاسو ګورئ سمپل صرف LI ولیکئ. سمپل راشئ دې ځای کې ولیکئ. که تاسو سپیلنګ نه درځي LI ولیکئ دا د په خپله دلته راخلي دا دی. صحیح شو. هغې نه بعد دلته زه راځم دلته زه لیکم چې ریډ، دلته زه لیکم ګرین. صفحه مې کنټرول S کړه دلته تاسو ګورئ دوه کلر زموږ سره سیټ شو. نو دلته وګورئ دوه کلرونه زموږ سره راوړل. که چیرې دا فونټ سایز لږ نور هم زیات کما دا به زه 30 کما او صفحه کنټرول S. اوکې بالکل صحیح دی. که زه لږ ټاپ نه لږ سپیس کم کما زه به ورته وایم چې دا موږ ته اتیا راکړه بس صحیح دی. بس بالکل صحیح دی، همداسې صحیح دی. ښه دی زموږ سره واخست. نو
اوس که تاسو دریم څلورم کلر سیټ کوئ دا هم تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ. فرض کړه بل کلر زه ورته ورکوم یلو مې ورکړه نو دا وګورئ زموږ سره یلو هم زموږ سره څه شو راغی. دا لیکل چې دی سوري دغه هغه چې دی دا ټاپ ټو باټم دی. زه غواړم چې دا د زموږ سره مطلب د ټاپ نه دی شروع شي. نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ ډایرکشن ورته ډیفاین کړئ ورته ټاپ ټو باټم دی شي. کله چې تاسو ورته ولیکئ ټاپ ټو باټم دا وګورئ ټاپ ټو باټم ته شو. مطلب دې ځای کې وګورئ دغه یلو چې دی دا بره لاړ ځکه ما ورته ویل ټاپ نه دی شروع شي. او مخکې چې وګورئ ښه ما تاسو ته سټارټ کې ویلیو چې ډیفالټ ویلیو زموږ سره وګورئ دې ځای کې دا ویلیو دا ریډ چې دا زموږ سره وګورئ دا ریډ سوري یلو گرین ریډ مطلب دا یلو هر ویلیو چې اخر و هغه لاندې راځي صحیح ده. نو دا زموږ سره او که دلته تاسو ورته ولیکئ فرض کړئ زه ورته لیکم چې ټو رائټ دی شي مطلب دا د رائټ ته راشي یعنی د رائټ ته وګورئ ښه هلته مې چېرته غلطي کړې ښه کامه نشته کنټرول ایس دا وګورئ زه اوس موږ ته رائټ ته لاړ. که دلته تاسو لیفټ ولیکئ اوس به د لیفټ نه شروع شي مطلب لیفټ نه شروع کیږي دا وګورئ ښه دا وګورئ لیفټ نه شروع شو مطلب دغه ریډ گرین دا به موږ سره د لیفټ نه شروع کیږي. همدغه شان تاسو باټم هم کولی شئ چې ولیکئ. فرض کړئ دلته زه لیکم باټم صفحه کنټرول ایس کوم ریفریش باټم هم تاسو ورسره لیکلی شئ. که تاسو ورته لیکئ فرض کړه دلته زه ورته وایم چې ټاپ ټو ټاپ رائټ هم تاسو ورته ویلی شئ مطلب ټو ټاپ رائټ کوم یو دی ګورئ دا زموږ سره ټاپ شو او دا زموږ سره رائټ دی دی لیفټ دی نو ټاپ ټو رائټ وګورئ دا زموږ سره مطلب دا برخه زموږ سره دا بره چې دا زموږ سره ټاپ شوله او دا زموږ سره رائټ. که دا همدارنګې تاسو لیفټ هم ورته لیکلی شئ. که دلته زه راشم دې ځای کې زه ورته ولیکم چې لیفټ صفحه کنټرول ایس کوم ریفریش د لیفټ نه شروع شو ګورئ دغه یلو کوم کلر چې دی یلو زموږ سره اخر کې یلو دی نو یلو زموږ سره لیفټ نه څه شو شروع شو. همدارنګې تاسو کولی شئ باټم هم ورته یوز کوی شئ. که دلته زه راشم دلته زه ورته ولیکم باټم لیفټ مې ولیکه دا زموږ سره باټم لیفټ نه دا باټم رائټ دی. که تاسو رائټ ولیکئ یلو بله رائټ نه راشي دلته راشي دلته رائټ ورته واچوئ رائټ اوکې رائټ سپیلنګ داسې دی صحیح شو. دا ګورئ رائټ نه هم تاسو سره شروع کیږي. تاسو کولی شئ ډیګري هم ورکوی شئ. فرض کا فار ایگزامپل دلته زه راځم ډیګري ورکوم څومره ډیګري فرض که ما دلته ورکړه 45 ډیګري دا وګورئ تاسو ډیګري مو ورته سیټ کوی شئ. کلر زیاتو کم کوئ فرض که اوس دپاره دا کمري مو کوه یلو تري مو کول غواړم دا دوه کلر پرېږدمه کنټرول ایس دا وګورئ دریم پرېږدمه یار دوه داسې اوکې نو دغه تاسو کوی شئ نوي څومره چې تاسو ورکوی شئ. بله خبره تاسو کولی شئ چې منفي کې هم ورکوی شي منفي 45 کنټرول ایس منفي 45 تاسو ورکوئ منفي 90 ورکولی شئ صحیح ده ډیګري تاسو منفي 90 ورکوی شئ. منفي تاسو فرض که زه ورته 100 ورکوم کنټرول ایس که زه دې ته ورکړم مثبت 100 کنټرول ایس مثبت 100 نو تاسو ورته ویلی شئ یعنی مطلب ورکوی شئ. ملټي کلرز تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ داسې نه دی یوازې همدا 3 کلرز دي. فرض کا سټارټ کې زه ورته وایم سټارټ کې د بلو شي کوم بل کلر ورکوي ورکه کوم کلر ورکوي فرض که دلته زه لیکم ګری لیکم ګری صفحه کنټرول ایس که ګری سپیلنګ غلط دی ښه دلته زه راځم او زه ورته وایم چې ګری اوکې ګری مې واچو صفحه کنټرول ایس کوم نو دا وګورئ زموږ سره ګری هم راغی. نو په دغه طریقې سره تاسو چې هر کلر ورکوئ ګوره مینس کې زه ورته وایټ ورکوم دلته زه ورته لیکم چې وایټ صفحه مې کنټرول ایس کړه نو کوم کلر چې تاسو ورکوئ څومره کلر چې تاسو پې اپلای کوئ تاسو کولی شئ چې ورته ورکوئ. ملټي کلرز کې هم تاسو کولی شئ چې ډیګري ورکوئ صحیح ده یعنی مطلب ډیګري تاسو که دلته زه راشم دلته زه لیکم 45 ډیګري مې واچوله دا وګورئ زموږ سره په دې طریقې سره ښکاري. منفي هم تاسو ورکوی شئ دلته زه منفي ورکوم کنټرول ایس منفي هم تاسو ورکولی شئ. همدارنګې که زه راشم ګورئ دلته هم تاسو ورته ویلی شئ چې دا د زموږ سره رائټ نه شروع شي لیفټ نه د شروع شي کوم طرف نه د شروع شي مطلب په ملټي کلرز کې هم تاسو دا ورته ویلی شئ. او که تاسو ورته لیفټ لیکئ لیفټ ورته ولیکئ لیفټ هم لیکلی شئ که باټم لیکئ نو څه چې تاسو ورته وایي همغه شانتې کوي. ښه زه راځم دا زه کمنټ کوم دا مې کمنټ کو لاندې راځم دې ځای دلته زه ورته وایم بیکګراؤنډ ایمیج دلته لیکم بیکګراؤنډ ایمیج کې لیکم لینیر ګراډینټ او لینیر ګراډینټ کې دلته زه ورته وایم چې دا کلر چې دی یعنی دې ځای کې زه ورته وایم یعنی آر جی بی ویلیو ورته ورکوم آر جی بی هم تاسو یوز کوی شئ آر جی بی مې واخیست صحیح ده آر جی بی کې دلته زه ورته وایم 255 000 او الپا چې دا الپا زه ورته وایم فرض که الپا مې 1 ورکړو
او دلته زه ورته آر جی بی ولې دوه کلر ډیفاین کوو ځکه دوه کلره چې لینیر ګراډین چې په یو کې کار نه کوي نو ځکه باید تاسو ورته دوه دانې کلرز ورکوي 255 0 دلته رالم 0 0 او دا زمونږ سره اوکې دا هغه چې دی د الفا میم 0 کو صحیح ده کنټرول اس ګورو چې څنګه ښکاري دا ګوري دې ځای کې زمونږ سره که زه دا کلر چینج کما دا ټومیټو کلر فرض که ټومیټو کلر ته ما ویلی چې ټومیټو کلر به زه ټومیټو کلر به ګرین واچوم صحیح ده کنټرول اس نو دا وګورئ یعنې زمونږ سره یعنې ټرانسپرنټ ما دې ځای کې وکړو صحیح ده نو دا وګورئ دا زمونږ سره په دغه طریقې سره راځي ښکاري که چیرې دلته کې زه ورته واچوم چې 0.5 واچوم مطلب لږ به زمونږ سره اوس وګورئ دې ځای کې وګورئ ډېر سور دی او دې ځای کې لږ کم شو صحیح ده نو دا هم تاسو دغه شانتي ټرانسپرنټ هم تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ ښه راځو سلایډ ته نو دا زمونږ سره لینیر ګراډین نو لینیر ګراډین دا ګورئ ډیفالټ زمونږ سره دغه شانتي ښکاري چې دا له ټاپ نه شروع کیږي په باټم مطلب دې کې ګوري ریډ دی ریډ بره راځي او یلو مطلب دی اخر ته چې هر څه وي هغه زموږ سره لاندې طرف نه دا شروع کیږي نو ټاپ ټو باټم له ټاپ نه راځي او په باټم باندې ختمیږي ښه ورپسې زموږ سره چې دی ریپیټینګ لینیر ګراډین دی ریپیټینګ چې دی دا څه کار کوي دا تاسو ته هغه کلرز ریپیټ کوي سمپل که دلته تاسو ګورئ دا ریپیټس دی دا ریپیټ دا ګورئ ریپیټ راغلی دی دلته کې تاسو ګورئ دا ریپیټ شوی دی نو دا څنګه ریپیټ شوی دا څنګه همداسې راځي دغه کلرز دا څنګه جوړیږي ګورئ دا مې کمنټ که صحیح ده دا ځکه کمنټ کوم کوډ تاسو په کارو پلش کې در کوم درته زه به دا سکرول کم دلته زه راځم لیکم بیکګراوند ایمیج مې ولیکه و وختي به موږ لینیر ګراډین لیکو اوس زه لینیر ګراډین نه لیکم دلته زه لیکم ریپیټینګ لینیر ګراډین څه شی ریپیټینګ لینیر ګراډین هغې نه بعد دلته زه یو دوه کلر ډیفاین کوم یو مې ورته واچو ریډ بل مې واچو ګرین صفحه کنټرول اس کوم راځم دلته بروزر ته وګورئ ملګرو زمونږ سره دوه کلرز بیکګراوند چینج کوم صحیح ده بیکګراوند چینج کوم چې بیکګراوند هم ما سره ګرین دی بیکګراوند به زه ټومیټو والم کنټرول اس نو دا وګورئ زمونږ سره دوه کلرز سیټ شو خو دلته کې دا خو زمونږ سره سیم دي مطلب که چیرې زه همداسې ګورئ که دلته زه راشم فار ایگزامپل دا مې کمنټ کو او دلته زه راځم په دې ځای کې زه لیکم بیکګراوند ایمیج لینیر ګراډین د دواړو ترمنځ فرق څه شو نو د دواړو ترمنځ څه فرق دی دا وګورئ مهم سوال دی د دواړو ترمنځ هیڅ فرق به تر هغه وخت تاسو سره نه ښکاري چې تر څو تاسو دغه ریپیټینګ ته څه وي ریپیټینګ ته تاسو ډیګري یا فیصدي نه وي انتخاب کړي لکه فرض کا زه وایم چې دغه ریډ کلر چې د دې زه بل کلر مې ایډ کړم فرض کا دلته کې ما یلو مې هم ایډ کړ څه شی یلو اوس زه راځم ریډ ته څه وایم ریډ کلرز چې دي دا د ما سره د 100% شي 10% که زه دا کنټرول اس کم دا وګورئ زموږ سره داسې ښکاري هغې نه بعد زه راځم د هغه ته څه ورته ګرین چې دی ګرین زه ورته وایم چې دا د ما سره پورټي شي او یلو د څه شي او که زه یو کار کوم دا یلو چې دی دا یلو به زه منځ کې کوم صحیح ده منځ کې چې یلو شي لږ ښه ښکاري دا به زه پورټي اوکې پورټي مې که او دې ځای کې زه ورته وایم چې دا ګرین چې دی ګرین د موږ سره څومره راشي ګرین د 50 راشي بس 50 که دلته زه تاسو ته اوس وښیم دا وګورئ زموږ سره دغه شان کلر کوم چې تاسو په سلایډ کې وینئ همداسې دا وګورئ دا بره یو دا یو جوړ شو ښه اوس زه راځم دلته زه ورته وایم چې لکه دلته چې تاسو سلایډ کې تاسو وینئ لکه دا یو چې دی دا ولینئ ښه لکه دا یو دا بره خو مې تاسو ته جوړ کړو که زه بیرته سلایډ ته راشم دا بره اوس دې یو ته راځو ښه دا څنګه جوړیږي دې دپاره ګورئ دلته تاسو ورته کوی شئ چې دلته تاسو ورته ولیکئ چې زه ورته وایم چې دا کلرز دې له کوم ځای نه شروع شي مطلب دې کې زه ورته وایم ټو لیفټ نه ټو رایټ نه هر څه ته لیفټ رایټ څنګه چې تاسو ورته لیکئ که لیفټ نه شروع کېږي که رایټ ورته ولیکئ رایټ نه شروع کېږي دا وګورئ دا وګورئ زموږ سره مخ ډیګري ورته سیټ کولی شئ لیفټ رایټ هر څه چې تاسو ورته لیکئ دا اوس پورې مې چېرته کار کړل همدغه شانتي مشکل چېرته د لیفټ سپیلنګ غلط دی لیفټ کنټرول اس دا وګورئ صحیح ده همدغه شان که چېرته زه راشم فرض کا دلته زه ډیګري ورته وایم تاسو ډیګري هم ډیفاین کوی شئ ورته وایم 45 ډیګري دې واخلي 45 راشه وګورئ صحیح ده همدغه شان که دلته دا وګورئ سلایډ کې دا یو چې دی وګوره همغه شانتې راځي که چېرې ډیګري ورته تاسو کم و زیات کوئ هم کوی شئ راشي ډیګري ورته ووایئ ډیګري دې څومره راشي منفي دې شي منفي 45
منفي 45 هم تاسو کولی شئ. که زه ورته وایم 90 دې شي 90 تاسو کولی شئ راشي 90 کوي دا وګورئ. که زه ورته وایم چې دا ماته 10 کا 10 ډیګري منفي 10 څه چې تاسو ورته وایي څنګه چې تاسو ته ضرورت وي صحیح دلته راشه منفي ورسره واچوه کنټرول یې سکه صحیح ده. نو دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره ریپیټینګ لینیر ګراډینټ چې دا هم تاسو دلته کې وګورئ که چیرې دغه شانتې جوړول غواړئ ټو رایټ ریډ او یلو ورته یلو چې دی دې کې ریډ ایز کوم ریډ چې دی ګوره ریډ ما دلته کې ریډ ته صح ویلي ریډ کې ما دلته پیسې اخیستې که چیرې دا تاسو ریموو کوئ مشکل نشته اما اوس ریډ کم شو صحیح ده. نو څه ګورئ ریډ به زموږ سره لږ کم راځي که چیرته ډیګري ورنه ریموو کړو چې دې ځای کې تاسو ته لږ واضح شي اوکې ښه دې ځای کې زه ورته وایم داسې کار وکړه چې دا دې ټو رایټ شي صحیح ده چې ټو رایټ داسې لیکل کېږي اوکې کنټرول ایس ښه دا اوس دې ځای کې نه دی زموږ سره دغه ویلیوز موږ زیات لیکلي دلته کې لیکل شوي 10 او 20 دوی اچولي دي نو دلته تاسو کولی شئ چې دا 10 کوي او دا 20 کوي لږ به کم کړو اوکې که دلته زه راشم وګورئ هماغه شانتې زموږ سره څه کېږي ښکاري. همدغه شان دا دویم شکل دا کوډ چې تاسو ورته 45 ډیګري واچوئ 45 ډیګري ریډ او یلو 10 دغه تاسو کولی شئ چې ورته سیټ کړئ. ښه راځو ورپسې زموږ سره راډیل ګراډینټ دی لکه څنګه چې مونږ لینیر خبر وکړه همدغه شانتې راډیل کې هم همداسې ده چې په دې کې هم باید تاسو سره سوي دوه کلرز حد اقل تاسو مطلب اټلیست تاسو سره باید دوه کلر اوسېږي که چیرې دوه نه کم وي نو دا زموږ سره کار څه کوي کار نه کوي. بل دا چې فرق دا دی چې راډیل ګراډینټ چې دی دا څه کوي دا له سنټر نه شروع کېږي سنټر نه صحیح ده او دې کې هم باید اټلیست دوه کلر اوسېږي او دا له سنټر نه شروع کېږي لکه دې کې تاسو وګورئ له سنټر نه شروع شوی دی. نو دلته د کوډ لیکلو طریقه دا ده چې بیک ګراوند ایمیج به واچوئ هلته کې هم موږ بیک ګراوند ایمیج لیکه سمپل فرق دا دی چې هلته کې موږ څه لیکل هلته به موږ لینیر ګراډینټ اچو دلته کې موږ راډیل ګراډینټ اچو بس او دې کې تاسو شیپ هم ډیفاین کولی شئ او هغې ته پوزیشن هم ډیفاین کولی شئ سټارټ او تر لاست پورې مطلب 1 2 3 4 5 6 څومره هغه کلرز چې تاسو ډیفاین کوئ ورته ډیفاین کولی شئ. بله خبره دا ده چې دې کې شیپس چې دي موږ سره په راډینټ کې دوه شیپس موږ لرو چې یو زموږ سره سرکل دی بل زموږ سره الیپس دی چې الیپس بای ډیفالټ دی که چیرې تاسو الیپس ولیکئ که نه لیکئ نو الیپس زموږ سره ډیفالټ دی دغه شیپس چې دی وګورئ دی زموږ سره زه غواړم چې مکمل ګول راشي د هغې دپاره تاسو سرکل یوز کولی شئ. اوس دپاره دا چې دی الیپس دی نو الیپس زموږ سره دغه شانتې یو شکل لري. بل زموږ سره پردیسټ کارنر چې دی دا زموږ سره چې دی دغه زموږ سره پکې سایز پردر سیټ از ان پوزیشن از سنټر اوکې دا به زموږ سره چې راځي پوزیشن به زموږ سره سنټر ته راځي. ها دې باندې خبرې کوو چې زموږ سره دغه د پوزیشنز لپاره مطلب پردر کارنر دی پردیس کارنر دی پردیس سایډز دی وغیره نور زموږ سره پوزیشنز دي په دې باندې هم تفصیل سره خبرې کوو. ښه راځم دلته اوکې دلته زه یو بل فایل اخلم صحیح ده دلته زه یو بل فایل اخلم راځم دلته او په همدې کې دننه زه ورته یو بل فایل راکا index2.html یو بل فایل مې واخیست صحیح شو. دلته راځم نیدا لیکم انټر مې پریس که او دلته زه ورته وایم چې ښه دې ځای کې زه ورته همدغه ډیپ بیا دلته اخلم یا پرس که هر ډیپ چې تاسو واخلئ مطلب دې ځای کې ما واخیست ډي آی وي یو کار کوم همدې ځای کې دا ډیپ ما الریډي لیکلی دا کوډو ما سره دې ځای نه مې دا کاپي واخیستی کنټرول سی او دا مې راوړلی دلته مې کنټرول وي کړه دا ډیپ هم تیار جوړ دی نو تر څو چې ټایم ویسټ نه شي مطلب وخت خراب نه شي دی نه به زه کاپي والم دې نه مې کاپي واخیستی کنټرول سی راغلم دلته او دې ځای کې مې پیسټ کړه صحیح ده اوکې دې ځای کې زموږ سره څه میسینګ کوي اوکې سټایل میسینګ کوي نو دا به زه ریمو کړم دلته به زه واچوم چې سټایل او سټایل نه بعد ما دا کنټرول وي سمپل نور څه مې نه دي کړي زه به دا هم ریمو کړم دا مې هم ریمو کو صحیح ده بس سمپل ساده کوډ دی که زه کنټرول ایس کوم رایټ کلیک کوم اوپن وذ لایو سرور کوم نو زموږ سره دا په دغه طریقې سره معلومیږي ښکاري. ښه راځو ورپسې زموږ دې ځای کې زه لیکم بیک ګراوند ایمیج او دلته موږ چې په څه باندې خبره کوو هغه زموږ سره راډین دی دلته کې تاسو راډین ګراډین واچوئ هغې نه بعد دلته زه راځم دې ځای کې زه لیکم چې کلرز دې زموږ سره واخلي ریډ دې وي یلو دې وي بل زما سره ګرین دې وي 3 کلرز مې ولیکل صفحه کنټرول ایس کوم راځم دلته دا وګورئ ما تاسو ته ویل چې راډین ګراډین څه کوي له سټارټ مطلب له سنټر نه سټارټ اخلي مطلب له سنټر نه شروع کېږي نو له سنټر نه شروع شو څه شی شو سنټر نه شروع شو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دلته تاسو ورته ولیکئ فرض کا
گرین زه ورته وایم لکه څنګه مې چې وختي لیکلی و دا د زموږ سره 10% یلو د څومره راشي فرض کړئ یلو د زموږ سره 40% او گرین د څومره راشي سوري ریډ د زموږ سره 30 شو یلو زموږ سره 40 او دا زموږ سره څومره راشي 50 صحیح ده وختي مې ورته دته گرین ویلي اوکې بهرحال خاطر ته که زه راشم دا اوس ګورئ زموږ سره په دغه طریقې سره څه کېږي راځي بای ډیفالټ وختي مې ویلي چې دا زموږ سره الیپس وي که تاسو غواړئ چې دا سرکل راشي نو دې ځای کې تاسو سرکل لیکلی شئ که الیپس ولیکئ که ونه لیکئ هیڅ کوم فرق تاسو سره نه راځي دلته زه لیکم چې سرکل مې ولیکه سرکل څه په کنټرول ایس کا چیک کوي دا وګورئ سرکل شوی دا وګورئ ګول راغی سرکل تینه جوړ شو صحیح ده نو دغه شان تاسو کولی شئ چې سرکل مطلب دغه شانتې تاسو ګول کولی هم شئ راځم دې باندې زه ډبل کلیک کوم کنټرول سی لاندې مې دلته کنټرول وی کو او دا زما اوس دپاره نه دی په کار نو دا مې کمنټ کو راځم دلته کې ما دې ځای کې زه ورته لیکم چې دا د زموږ سره چې شي دلته کې زه ورته وایم چې سنټر ایټ ټاپ مطلب دا د سنټر ایټ ټاپ که تاسو ورته ولیکئ نو دغه تاسو لکه څنګه چې ما تاسو ته سلایډ کې خود که زه سلایډ ته راشم وګورئ مطلب دې ځای کې تاسو ورته هغه شیپ کولی شئ شیپ سایز او پوزیشن تاسو ورته ډیفاین کولی شئ او دې ځای کې تاسو سره کلرز نو دلته هم زموږ سره څه کېږي ما ورته شیپ ویلی چې شیپ د زموږ سره چې وي هغه زموږ سره سرکل راشي او شیپ پوزیشنز چې دی هغه د زموږ سره ټاپ شي همدارنګې تاسو کولی شئ باټم هم ورته تاسو لیکلی شئ که چیرې تاسو باټم ته غواړئ نو دا به زه یو کار وکړم دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم دې نه مې کاپي واخیسته زه دا ځکه کمنټ کوم که ستاسو کوډ په کار و کوډ درته درکوم دا زه لرې کوم دلته زه لیکم باټم څه په کنټرول ایس کوم راځم دلته زه یو ځل چیک کوم وګورئ باټم ته راغی همدغه شان که چیرې تاسو غواړئ چې دا د اوکې که چیرې تاسو غواړئ چې دا د له کوم ځای نه شروع شي فرض کر لیفت نه دی شروع شي مطلب لیفت ته که چیرې تاسو لیفت ولیکئ نو زموږ سره سرکل شو دا وګورئ لیفت وګورئ دا زموږ سره لیفت ته لاړ نو همدغه شان تاسو رایټ هم ورته ډیفاین کوی شئ که دا پر زه کمنټ کوم که تاسو کمنټ هم نه کوئ مشکل نشته نو دلته تاسو ورته رایټ ولیکئ که رایټ ورته ولیکئ څه په کنټرول ایس کې دلته وګورئ زموږ سره رایټ نه شروع شو یا رایټ ته شو همدغه شان دې ځای کې که زه دا کمنټ کوم نو تاسو ورته دلته داسې هم لیکلی شئ چې زه ورته وایم چې دا د زموږ سره ټاپ ټو رایټ وي لکه څنګه مې چې په لینیر کې درته وښودو نو دلته زه لیکم چې فرض کړه ما رایټ ولیکه ټاپ ټو ټاپ رایټ نو ټاپ رایټ زموږ سره دا برخه ده که چیرې تاسو دلته غواړئ بیا به د هغې دپاره تاسو ورته څه وایئ د هغې دپاره بیا تاسو اوکې د هغې دپاره زه راځم دلته مې دا کنټرول وي که دا مې کمنټ که ښه دا مې پیسټ که سوري او دې ځای کې زه ورته یم چې لیفټ ته لاړ شه د ټاپ لیفټ ته نو ټاپ لیفټ بډر راغی که تاسو باټم ته راوړل غواړئ د هغې دپاره بیا تاسو باټم ورته لیکئ نو دلته زه ورته وایم چې دې ځای کې باټم ورته واچوم باټم چې د باټم رایټ بیا زموږ سره دې کونج ته راغی که دې بل ته راوړل غواړئ بیا به تاسو ورته څه لیکئ بیا به تاسو ورته لیکئ چې دا دلته به واچوئ چې باټم او دلته به تاسو ورته څه واچوئ لیفټ که نه دلته به تاسو لیفټ ولیکئ دا وګورئ دې کونج ته راغی نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې دې ته پوزیشن هم څه کوي ورته انتخاب کوي ښه راځم سلایډ ته بل دلته ګورئ ښه که زه راشم دا مې کمنټ کو دلته لاندې راځم دې ځای کې زه ورته لیکم همدا مې بیرته پیسټ کړ شته دی کوډ تیار دا کوډ دا مې ریموو کړو صحیح ده دلته زه څه لیکم زه ورته وایم دا د سرکل شي صحیح ده سرکل ایټ مطلب دلته تاسو زه ورته ایکس ته ویلیو ورکوم صحیح ده یعنی تاسو هم کولی شئ چې دا تاسو عمودي او افقي هم تاسو کولی شئ چې دې ته څه وکئ مطلب پوزیشن ورته انتخاب کړئ ویدو هایټ نو زه ورته 15% وایم کله مې چې 15% ویلي دی مطلب دا دی چې یوازې ایکس که یو ویلي دی مطلب دا زموږ سره ایکس شو که دې ځای کې زه ورته واچوم چې ریډ مې باید نوی پاک کړی هلته بره څو دي ریډ زموږ سره 30 اوکې دا دې 30 شي او بل زموږ سره څه دي یلو دی یلو مې څو لیکلی دی 40 دی دا به هم زه 40 واچوم او دا دې خوا کوم ګرین څو دی ګرین 50 دی نو دا به هم زه ګرین 50 واچوم صحیح شو ګورئ څپه کنټرول ایس کوم راځم دلته دا وګورئ صحیح ده نو دلته که چیرې تاسو فرض که دا کم و زیات کوئ او که چیرته یو کار وکړم دا ریټ ډېر زیات نه دی زیات دی که نه یار دا لږ کم کا بس صحیح دی اوس وګورئ زموږ سره سنټر معلومیږي که چیرته دلته زه ورته وایم چې دا د موږ سره نوي شي کنټرول ایس نو دا وګوره
نو دغه طریقې سره دلته دا اوس وګورئ که زه دا کم زیات کوم یوازې څه کې چې مطلب هغه سنټر یې پرېښود نو سنټر پوزیشن دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ورته ویلی شئ. او بل دا چې اوس دې کې زموږ سره کوم مطلب دغه پوزیشن دغه کوم دایره چې دا چې زه یوازې په ایکس کې ګرځي مطلب دا زموږ سره په عمود کې نشته یوازې افقي ده. که چیرې تاسو عمودي هم غواړئ بیا د هغې دپاره تاسو کولی شئ چې ایکس ته خو ویلي ورکړی د وای ته هم ورکوئ یا فرض کو وید دې ورکړی نو هایټ هم سیټ کا نو دلته زه ورته وایم چې 30 یعنی ایکس وای یا تاسو دلته ولیکئ فرض کا دواړه زه ورته 15 اچوم دا بل مې 15 که دواړه مې 25 کړل دا وګورئ 25 کې داسې راځي. که چیرې تاسو کنټرول ایس دا وګورئ که چیرې دا تاسو نوي کوئ نوي هم کوی شئ کمنټس راشئ کنټرول وی کوئ دې ځای کې زه ورته لیکم دواړه راته نوي کا دا مې نوي که او مطلب ایکس وای دواړه مې نوي کړل زموږ سره په دې طریقې سره ښکاري صحیح ده. نو دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره راډین ګراډین. بل زموږ سره راډین ګراډین کې چې د دې کې ما تاسو ته ویلی ویل مطلب ا ټایپ او باټم دا هم تاسو څه کولی شئ ورته ډیفاین کولی شئ. بل راځو ورپسې زموږ سره چې د پوزیشنز دپاره تاسو کولی شئ چې دغه مطلب د دغه سایز چې دی دا تاسو کولی شئ دغه هغه ورته استفاده کولی شئ مطلب دا پارامترز د سایز د پارامترز دپاره یو څلور ویلوګانې نورې هم زموږ سره شته دي چې کلوز سایډ که تاسو وګورئ کلوز سایډ زموږ سره داسې ښکاري که دلته زه راشم او د هغې د دې دپاره زه به یو کار وکړم دا به زه کمنټ کم دلته لاندې به دا به کنټرول وي کم که زه دا کنټرولایز کړم یو کار کوم. بل ګورئ دې ځای کې ښه دا مې ریمو که دا زه ریمو کړم زه یو ځل وګورم چې ما سره څنګه ښکاري ښه دا داسې ښکاري او دلته دا سرکل لیکل به ښه وي زما په نظر صحیح ده. ښه سرکل هم راغی یو بل کار کوم دا به زه 30 کړم او دا ویلیوګانې به لږ کمې کړو صحیح ده دا مې 40 که زه یو ځل چیک کړم بس بالکل صحیح دی. اوس وګورئ ښه دا زموږ سره چیرته دی سنټر کې دی نو دلته ها نو اوکې زموږ سره اول چې دی کلوز سایډ دی نو دلته زه راځم دلته زه دا هغه ترې نه پاک کوم سرکل مې پاک صحیح ده سرکل مې پاک دلته زه لیکم چې کلوز اوکې کلوزسټ CLOSESD اوکې کلوزسټ سایډ اوکې او بل که یو کار وکړم دا پیسدي به ترې زه ریمو کړم صحیح ده دا به ترې نه لرې کړم دا مې هم لرې کړه او دې ځای کې نه دی ایکس وای ته هم زه دغه ورکوم ورته وایم چې ایکس چې دی ایکس دې 10 شي او وای دې 40 شي صفحه کنټرولایز کوم زه یو ځل ګورم ښه دا وګورئ که زه دلته ګورئ یو ځل زه دا ریمو کوم صحیح ده چې تاسو ته فرق وشي کنټرول ایکس که زه یو کار وکړم دا به زه دې خوا راوړم او دا به دلته راوړم دا به زه لږ داسې کم چې تاسو ته کوډ ښکاره شي صحیح ده کنټرول ایس ډیفالټ زموږ سره داسې دی صحیح ده. تاسو ګورئ کله چې زه دې ځای کې کله چې دلته زه کلوزس سایټ واچوم کلوزس سایټ او دلته کې ایکس وای دی اوکې ښه نو دا وګورئ دا زموږ سره داسې ښکاري صحیح ده. بل زموږ سره چې دی دا وګورئ زموږ سره دا یعنې دغه سرکل چې جوړ شوی نو دا زموږ سره د 30 او 40 ګورئ دلته زموږ سره د ایکس مطلب دا عمودي او مطلب د 10 پکسله چې دی 10 پکسل زموږ سره ایکس شو او 40 پکسل زموږ سره وای دغه شان ښکاري. او که دلته تاسو ورته ولیکئ فرض کا دلته زه ورته اچوم چې پر دغه هغه چې دی که نه ورپسې زموږ سره یو ځل چیک کړو اوکې ښه دا وګورئ فردیس سایټ چې دا زموږ سره ډیفالټ دی ښه که چیرې تاسو فردیس سایټ ولیکئ که ونه لیکئ دې کې زموږ سره هېڅ کوم فرق نه راځي دلته زه لیکم فردیس سایټ صحیح ده فردیس سایټ زموږ سره ډیفالټ دی دا وګورئ زموږ سره داسې ښکاري او که زه دا ترېنه مکمل ریموم کړم ګورئ کنټرول ایکس نو دې ځای کې زما هغه ورکړي دي صحیح ده یعنې دې ځای کې ما ایکس مطلب ایکس وای ورکړي دي نو دغه فرق به وي که زه یو بل کار وکړم زه یو کار کوم دا مې دې ځای نه ریمو صحیح ده دا ریمو کوم او د دې هغه ډیفالټ ویلیو چې وي ډیفالټ ویلیو زموږ سره د دې ایلیپس وي که نه دلته به زه واچوم چې ایلیپس سپیلنګ ELLIIP دی I think IPSE
یس اس پکې شته ګوري کنټرول اس کم دا ګور دا زموږ سره ډیفالت د شو کیږي صحیح ده نو دغه کچیر د تاسو د دې په ځای نه دی که د دې په ځای دلته تاسو مطلب که دغه الیپس ورته که دلته اوس الیپس دی که نه لکه الیپس لیکل شوی که زه دا کنټرول اس کم ګور زموږ سره داسې ښکاري او که چیرته دا الیپس زه ترېنه پاک کړم الیپس مې ترېنه پاک کړ دلته زه لیکم پر دس سایټ ګوري ښه اوس زه څنګه چې کنټرول اس کم ګوري لکه مطلب پردیس سایډ چې دی دا زموږ سره په دې کې چې دی دا زموږ سره هغه ډیفالټ دی یو پردیس کارنر دی که دلته زه ولیکم کارنر کنټرول اس کا نو ګوري دا زموږ سره دغه شانتي ښکاري ګوري د لرې دا ساحه هم پکې څه کړې ده ګیر کړې او که دلته زه راشم او بل یو ویلیو چې دا زموږ سره آخري کلوز ماوس اوکې closest corner کنټرول اس کم دا وګوره دا زموږ سره دغه طریقې سره ښکاري ګوري دغه دایره چې ده دایره داسې غټه ده خو دا نیمه دایره زموږ سره بره او نیمه دې خوا ته مطلب 10 او 40 پکسله داسې کې څه شوي ده ننوتي نو دا زموږ سره دا به زه لږ غټ کړم دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره راډین ګراډین او په راډین ګراډین کې د هغې هغه پوزیشنز نو دلته هم تاسو مثالونه کتلی شي بل زموږ سره ریپیټینګ دی ریپیټینګ ریډینګ ګارډین څه شی دی ګوره دا زموږ سره ریپیټس راغلي لکه څنګه چې لینیر کې زموږ سره ریپیټس وو همدغه شان په دې کې هم تاسو ریپیټس راوړی شي ګوره که زه دا سکرول کم دا صفحه کنټرول اس کوم دې ځای کې تاسو ګورئ زموږ سره هیڅ کوم مطلب کلر نه دی پې اپلای شوي زموږ سره دا داسې ښکاري نو زه دلته راځم دې ځای کې زه ورته لیکم بیک ګراونډ ایمیج او دلته ورته اچوم ریپیټینګ راډین ګراډین دلته زه لیکم ریډ دی وي همدارنګه دلته زه ورته یلو لیکم او یلو نه بعد دلته ما ورته واچو ګرین زه دا درې کلر زیات یوز کوم اوکې که دلته موږ راشو ګوري دا زموږ سره په دغه طریقې سره څه کیږي شو کیږي ښودلی کیږي نو تاسو کولی شئ چې دلته زه اوس دا غواړم چې ریپیټ راوړم نو د ریپیټ دپاره دې ځای کې به زه ورته وایم چې دا ماته لس یا فرض که دې ته نه لیکم دې ته زه ورته وایم چې دا د ما سره 100% شي او دا د ما سره دا د یلو چې د 10% شو دا د زما سره 100% چې شي مطلب دا د زموږ سره 10% دا د 100 او ریډ د زموږ سره هیڅ نو دا وګوره دا زموږ سره دغه شان څه کېږي ریپیټ راځي همدارنګه که زه د دې نه یو کاپي والم او دلته لاندې پیسټ کما او دا بره زه کمنټ کما که زه یو کار وکړم دا ریډ چې دی دا به زه دا مې 100 که دا به 10 کم او دې ځای کې به ریډ بیا واخلم او ریډ ته زه لیکم 40 کنټرول اس اوس چیک کوي دا وګورئ دا زموږ سره دغه شان راځي نو دغه شان تاسو کولی شئ چې مختلف مطلب تاسو کولی شئ چې سټایلز ورته سیټ کړئ که زه دې ته ورکړم فرض که دا دې هم زموږ سره 10% مطلب ریپیټس راشي وګورئ دا زموږ سره دغه طریقې سره معلومیږي نو دا به زه نه ورکوم که داسې شي او بل که دا ویډیوګانې زه ورته کمې کم زه ورته دا 10 کا کنټرول اس دواړه 10 شو نو وګورئ دا زموږ سره په دغه طریقې سره څه کېږي ښکاري معلومیږي بل تاسو کولی شئ چې څو دانې هم ورته سیټ کولی شئ صحیح ده کولی شئ تاسو ورته مطلب تاسو څو دانې مطلب تاسو ریپیټ هم سیټ کولی شئ که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب تاسو یو څو دانې سیټ کړئ ګوره لکه څنګه یعنی مطلب څو ګراډینه تاسو کولی شئ چې ورته سیټ کړئ لکه څنګه دې ځای کې دا زه کنټرول وي کوم یو کار کوم دلته زه لیکم چې ډیفالټ زموږ سره چې دی ریپیټینګ ته نظر لرې کوم دا ریپیټینګ مې لرې که او ډیفالټ چې دی زموږ سره چې وي الیپس وي که چیرې تاسو الیپس ولیکئ یا ونه لیکئ فرض که دلته به زه ورته ولیکم الیپس صحیح ده نو دې ځای کې زه ورته لیکم چې الیپس ایټ ټاپ مې ولیکه هغې نه بعد دلته زه ورته لیکم چې دا ټاپ شو ګورئ دې ځای کې تاسو هر کلر چې تاسو ورته اچوئ او ټرانسپرنسي به زه دلته ورته سیټ کړم ټرانسپرنسي چې دی ما وختي تاسو ته په هغه کې چې کار که دې ځای کې هم ما تاسو ته ټرانسپرنسي دا وګورئ ما تاسو ته د ټرانسپرنسي چې ما وختي سیټ کړه دا دی دا وګورئ ما RGB ویلیو یوز کړه اما دلته زه RGB ویلیو نه یوز کوم دلته زه په خپله ټرانسپرنسي لیکم نو دلته
دلته ورته واچو ترانسپیرنٹ صحیح ده ترانسپیرنس صحیح ده ترانسپیرنس که تاسو ورته ولیکئ اوکې ایس پکې زیات دی ترانسپیرنٹ صحیح شو ښه نو دا اوس وګورئ زموږ سره وګورئ ترانسپیرنت شو لکه دغه شان تاسو ویډیو لږ شاته لاړ شي همدغه شان ما تاسو ته په لینیر کې هم کریټ کړو اوس ګورئ زه غواړم چې څو دانې سیټ کړم نو څو دانې هم تاسو کولی شئ سیټ کړئ سمپل تاسو نه دی دغه لینیر ګراډینټ چې دی دې ځای نه زه کنټرول سی مې کړ او دلته مې کامه ولګوله انټر دا به زه راوړم دلته چې اوکې دا به زه لږ ضروري نه ده چې تاسو منظم کوئ صحیح ده زه منظم کوم لږ او دې ځای کې مې یو بل دلته یو بل میټ کوم بس دا درې پوره دي اوس دلته کې زه ورته وایم چې دا الیپس دا ټاپ شو دا یو چې دی دا د باټم شي او کلرز هم تاسو کولی شئ چې چینج کړئ دلته زه ورته وایم چې دا موږ ته یلو راکړه همدغه درې کلرز چې ما بر یوز کړي دي ریډ دی زموږ سره یلو دی او گرین دی دا به هم دلته ولګوم هغې نه بعد زه ورته وایم چې دا د موږ سره لیفټ شي او دا کلر چې دی دا د موږ سره گرین وي یو دانه به بل به میټ کړم صحیح ده دلته به زه یو بل هم واچوم کنټرول وي اوکې دلته زه ورته وایم چې دا د باټم ته شي نو باټم او دا به زه چینج کړم بلو ته زه یو ځل ګورم چې ما سره څنګه ښکاري دا وګورئ نو دغه شان تاسو ترانسپیرنسي مطلب دا تاسو کولی شئ چې څه کوئ ایډ کولی شئ صحیح ده بیرته راځم سلایډ ته نو دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره ریپیټینګ راډین ګراډین اوس ورپسې زموږ سره بله موضوع چې ده اخري ټاپک یا دریم ګراډین ټایپ چې دی هغه کونیک ګراډینټ دی چې د کار دا دی دغه شان که تاسو چېرته ګولز داسې تاسو جوړوئ د دې کار دا چې مطلب دا تاسو سره څه کېږي دا ګورئ مختلف دغه شانتې که چیرې تاسو غواړئ نو دا مونږ په څه کې جوړو کونیک ګراډینټ کې جوړو دا اولینی څنګه جوړ شوی ګورئ د اولینی ته راځو ښه د دې لپاره زه راځم دلته به زه یو بل فایل واخلم دا به زه راشم دې ځای کې به یو بل فایل واخلم انډیکس 3 اوکې کلیک وکول او دلته راشه ورته ولیکه انډیکس 3.html انډیکس 3.html مې ولیکه هغې نه بعد ندایا او انټر دا به زه لږ اوکې لږ به لرې کړم مطلب لږ به زوم آوټ کړم دلته به زه لږ داسې اوکې ښه هغې نه بعد ګورئ زه غواړم چې همدغه شانتې شیپس جوړ کړم لکه څنګه چې دا دي ښه د دې لپاره زه راځم اول دلته زه یو ډیب اخلم صحیح ده یو ډیب مې واخیست دا څو دانې دي دا یو ځل چیک کړو دا څو دي 15 دانې نو دلته زه راځم زه ورته وایم چې ما ته ضرب کا 15 اوکې 15 دانې ډیبه راکړه 15 صحیح ده 15 څلور نه 15 ډیبه راکړه او هر ډیب کې دې کې زه ورته وایم چې ما سره د آیټم زموږ سره کلاس شو ډاټ آیټم یو بل کلاس مې واخیست او دلته ډالر ساین ورسره لیکم ډالر ساین د څه لپاره لیکم ډالر ساین د دې لپاره لیکم چې ما سره یعنی 15 دانې ډیبونه راشي او په 15 ډیبونو کې د زموږ سره څه وي دوه کلاسونه دې راشي چې یو کلاس د زموږ سره چې وي مطلب یو د مشترک آیټمز په نوم باندې وي بل زموږ سره آیټم 1 2 3 4 تر 15 پورې 1 2 3 تر 15 پورې مطلب دا زموږ سره راغلل ښه دې نه بعد زه راځم دلته کې هیډ ته راځم لیکم سټایل دلته ما سټایل واچو هغې نه بعد دلته زه اوس غواړم چې د آیټمز په نوم باندې کوم مشترک کلاس چې په دې کې دی هغې دلته زه لیکم چې آیټمز او آیټمز دلته زه لیکم چې ویډ د موږ سره 200 پکسل وي هایټ د څومره راشي دلته زه ورته لیکم چې هایټ د هم زموږ سره 200 پکسل وي اوکې 2100 مې ولیکل ښه 200 پکسله دې ته به زه یو بیکګراونډ کلر ورکړم بیکګراونډ کلر د هم ولري فرض کړو بیکګراونډ کلر ټومیټو واخیست اوکې ښه دې ته زه یو بارډر ورکوم بارډر دې څنګه وي اوکې بارډر دلته زه ورته وایم چې دا د موږ سره یو 15 پکسله بارډر دی 15 خو زیات دی دا به زه 2 پکسله کم 2 پکسله او سالډ 2 پکسله بارډر دی ولري مطلب 2 پکسله ویډ دی وي سټایل دی سالډ وي کلر دی څنګه وي کلر فرض که اوس دپاره ما بلیک واخیست که زه په کنټرول ایس کړم او رایټ کلیک وکړم یا فرض که د فایل باندې رایټ کلیک کوم کاپي پات اخلم هر بروزر چې تاسو یوز کوئ هغه به څه کوي هغه به اوپن کوي او دلته به دا تاسو کنټرول وي انټر کوئ نو دا وګورئ دا ډیبونه زموږ سره په دغه طریقې سره ښکاري ښه زه وایم چې دا ډیبس چې دي دا د ټول زموږ سره څه شي دلته زه لیکم چې فلوټ مطلب زموږ سره په یو لاین کې راشي نو فلوټ زه به ورته وایم چې فلوټ لیفټ کا کنټرول ایس ښه فلوټ لیفټ کا دا زموږ سره فلوټ لیفټ کې دا خاري پرش کړی مې نه دی اوکې صحیح شو
اوس ګورئ زم چې یو ډیپ دی له بل ډیپ نه سپیس واخلي نو مارجن دلته زه ورته اچوم چې مارجن دی 11 پکسله مارجن دی واخلي که زه دا ریفریش کم اوکې نو دا وګورئ 15 وړه ډیپونه زموږ سره منظم جوړ شي ورته وایم چې بارډر ریډیوس دیم واخلي نو بارډر ریډیوس دلته زه ورکوم 50 پکسله بارډر ریډیوس کنټرول اس سپه ریفریش کا وګورئ زموږ سره ګول راغله بیک ګراوند مې نه دی پکار بیک ګراوند زما اوس نه دی پکار صرف بیک ګراوند ما تاسو ته ښوده مطلب داسې یو څه اوکې راځو د اولیني ته سټایل کوو اولیني ته داسې سټایل کوم لکه څنګه چې د اولینی دی صحیح ده ښه راځو اولینی ګورو نو دې ځای کې زه ورته لیکم دلته تاسو دې ځای کې به ولیکئ تاسو ښه د اولیني ته چې سیټ کوئ نو اولینی ډیپ زموږ سره د مطلب اولینی ډیپ چې دی آیټم 1 دی د کې تاسو په دې کې ولیکئ بیا خو ټولو ته سیټ کیږي نو دلته زه لیکم آیټم 1 ته بیک ګراوند ایمیج ورکا بیک ګراوند ایمیج ورکا کونیک دلته زه لیکم کونیک ګراډینټ صحیح ده کونیک ګراډینټ مې ولیکو او کوم کلر سیټ کول غواړي زه وایم چې دې ځای کې زموږ سره د ریډ راشي یلو دی وي او ګرین دی راشي GREEN ګرین اوکې سپه مې کنټرول اس کړه که دلته زه راشم څنګه چې ریفریش کم نو دا وګورئ اول یې خو ډن شو اول چې کوم یو دی هغه دا وګورئ هماغه شانته زموږ سره جوړ شو ښه دویم ته راځو دا دویم شیپ څنګه جوړ شوی اول خو داسې کار کوم چې همدې نه زه یو کاپي الم کنټرول سی او دلته مې کنټرول وکړه بل که چیرې تاسو دا بارډرز ریموو کوئ دا بارډر هم تاسو ریموو کوی شئ ښه دا بارډر که تاسو ریموو کوئ څه کار به وکئ راشي سمپل دلته تاسو راشي ورته ولیکئ بارډر ما سره څه کا بارډر نن کراتا نن څنګه چې نن ورته ولیکئ کنټرول اس راشي ریفریش کوي دا وګورئ ښه هغې نه بعد راځم دې ځای کې نه دی دې ته زه ورته وایم چې دا ماته 2 کا که زه کنټرول اس کوم ګورئ دا به زموږ سره دواړه یو شی راشي ښه زه اوس غواړم چې دا زموږ سره سلایډ کې چې څنګه دی داسې شي نو د دې دپاره زه ورته وایم چې ښه دلته راځم دلته زموږ سره دا دې ځای کې ورته وایم چې دا د موږ سره څونه شي دا د ما سره 10 ډیګري شي 10 ډیګري زه به دې ته ولیکم ګورم چې ما سره څنګه ښکاري ولې ښه دلته مې فرام نه دی لیکلی ورته دلته به تاسو واچوئ فرام 30 ډیګري دا ریفریش کا نو نه دا لږ دواړه لږ فرق کوي ښه دلته به زه راشم دا به زه 15 کم شاید هغه 15 وي صحیح ده ځکه چې 15 شي انشاءالله چې همغه شانتې جوړیږي ښه دا وګورئ دا هم زموږ سره بالکل صحیح اوس د دریم ته راځو دریم شیپ څنګه جوړیږي دریم شیپ چې تاسو جوړوئ د هغې دپاره زه له دې نه یو کنټرول سی کاپي مې واخیسته لاندې پیسټ کوم د هغې دیم بارډر که تاسو نن کوئ راشي دلته تاسو ورته ولیکئ بارډر ماته څه کا بارډر ماته نن کا وګورئ که بارډر نن کو دلته راشو ګورئ دې نه به هم دا بارډر ریموو شي که تاسو بارډر نور هم زیاتوئ زیاتولی هم شئ ښه اوس راځو دې ځای کې زه ورته لیکم چې دا زموږ سره دریم دی او دریم یو ته دا دریم چې دی دې ته زه سټایل ورکوم نو دلته زه ورته لیکم چې دا فرام ته نه زه لرې کوم ګورم یو ځل چې ما سره دا څنګه ښکاري ها ریډ اوکې دلته کې ریډ زموږ سره داسې راغلی که دا زه کنټرول اس کم او دلته زه دا ریفریش کم ها دې کې زموږ سره اوکې په دې اخر کې به زه یو ګرین یو هغه یلو بل واخلم ګورم چې ما سره څنګه ښکاري او که دلته سلایډ که ګورو نه داسې نه دی خیر خو همداسې یو کلرز جوړیږي که زه دا ریډ کم څه کېږي ته ودرېږه دا به ریډ کم کنټرول اس ها ریډ مې بس بالکل همدا دی دا وګورئ دغه دریم کلر چې دی زموږ سره دا دریم کلر همدغه جوړ شو راځو څلورم ته له دې نه کاپي الم کنټرول سی نو کونیک ګراډینټ چې دی د دې دپاره یوز کیږي صحیح ده دلته زه لیکم څلور او څلورم سټایل ګورم چې څنګه دی څلورم زموږ سره دا یو دی نو په دې کې چې دی ډیګریز ورکولی شوي دي نو د دې دپاره زه راځم دا لږ دې خوا وړم دلته زه ورته لیکم چې دا ریډ کلر دی کې ریډ کلر هم شته نو که دلته زه ورته ووایم چې ما ته دا ریډ دې ځای کې زه ورته لیکم چې دلته د ریډ ورته زه اچوم چې ریډ دې زموږ سره څومره راشي ریډ دې ما سره 10 ډیګري شي صحیح ده ریډ دې زما سره 10 ډیګري شي
او یلو چې دا یلو زه ورته همداسې پرېږدم یلو دې وي او ګرین به زه ورته وایم چې ګرین چې دی ګرین ماته 30 ډیګري کا دا ریډ میم 30 ډیګري کا او ګرین میم 30 ډیګري کا بل دلته زما سره یو بل ریډ ما بله ما اخستی دی ښه دا ریډ به زه اوس دپاره ریموو کړم که زه دا کنټرول ایس کړم زه دا وګورم چې ما سره څنګه ښکاري ښه نو داسې کوم چې دا صحیح نه شو دلته زه راځم ځکه داسې دی چې دلته زه به دا ریموو کړم زه ورته وایم چې اول ما ته یلو راکړه یلو نه بعد دا یلو چې دی یلو دا ماته 30 ډیګري کا صحیح ده یلو راته 30 ډیګري کا ګرین صحیح دی او دلته زه اخر کې ریډ راوړم ځکه هلته کې ریډ زموږ سره اخر کې ښکاري نو ریډ زه ورته وایم چې دا ماته 50 ډیګري کا کنټرول ایس دا ریفریش کوم نه دا به زه شل کړم کنټرول ایس نو دلته زه ورته وایم چې دا ګرین چې دی ګرین زه به داسې کار وکړم چې ګرین به زه دلته دا یو چې دی دا به زه کنټرول ایکس کړم دا به دلته راوړم او دا به زه 50 کړم او ګرین دا به زه 10 کړم کنټرول ایس دا زموږ سره لس کړم کنټرول ایس یو بل دی ښه دا ځکه نه جوړیږي چې دلته کې دا ریپیټس راغلي دي نو حتما دا چې جوړ کړی دی دا په لینیر ګراډین دا هغه چې دی ښه ریپیټینګ لینیر ګراډین کې دی زه به بیرته دې نه به زه یو کاپي واخلم آی تھنک دلته کې ریپیټینګ یوز شوی ریپیټینګ ځکه دی دلته کې تاسو د شیپس ته مونږ ګورئ دلته کې دا کلرز ریپیټ شوي دي نو چې دا ریپیټ شوي دي دلته کې زموږ سره ریپیټینګ راغلی دا مې کمنټ کو او دا به زه لږ زوم آوټ کړم دې ځای کې زه ورته لیکم repeating صحیح ده repeating conic gradient او زه یو ځل دا کنټرول ایس کوم دلته زه راځم دا ریفریش کړم ښه دې ځای کې دا به زه 30 والم دا مې 30 که دا 50 شو دا 20 دی کنټرول ایس دا repeating okay id 3 ښه کلاس زموږ سره 3 صحیح دی دا سپیلنګ هم صحیح دی او repeating conic gradient دا هم صحیح دی ښه دې ځای کې اخر کې یو کام هم لګېدی صحیح ده یو غلطي خو دا هم وه که زه دا ریفریش کړم ښه بالکل صحیح شو اوس وګورئ زموږ سره بالکل صحیح راغی دا زموږ سره 30 که دا زه یو کار وکړم داسې کار به وکړم چې دا به زه اخر ته ویسم که د اخر ته راوړو دلته زموږ سره څنګه ښکاري نه بس دلته صحیح دی کنټرول ایس ریفریش اوکې دا هم زموږ سره په دې شکل سره راغی ښه راځو د اخري ته د اخري چې دی دا هم ریپیټینګ دی صحیح ده دا هم ریپیټینګ دی ځکه دا هم زموږ سره ریپیټ راغلی نو دې نه زه یو کاپي اخلم او دلته پیسټ کوم او دا مې دې ځای نه ریموو کړو ریپیټینګ دی نو دلته هم زه راځم زه ورته وایم چې یلو دی زموږ سره یلو چې دی یلو صحیح دی او ښه که دا دلته کې یلو زموږ سره دی کې څو کلرز یوز شوي دي دې کې زموږ سره دا یلو تکرار مطلب یلو زموږ سره یو ځل کار کړی دی یو ځل نه دی کړی مطلب یو ځل ریپیټ شوی یو ځل نه دی ریپیټ شوی نو دلته زه لیکم چې یلو ښه دلته ما دا هغه بدل که دا 15 که نه کنټرول ایس که دا زه ریفریش کړم اوکې دا زموږ سره دغه شانتې ښکاري نو بالکل دواړه یو شی دي صحیح ده نو په دغه طریقې سره دا زموږ سره څه کېږي جوړیږي کریټ کېږي که زه فرض کړم دا دې نه زه یو کاپي اخلم یو 2 دانې مې نور هم دلته واچول او دې ته زه وایم چې دا زموږ سره هغه 5 پون دا شپږ شو دا هم وشو صحیح شو زه به له دې نه یو کاپي والم کنټرول سی او لاندې به دلته پیسټ کړم کنټرول ایس ښه اول به داسې کار وکړو چې دې ته به زه د آی ډي هم چینج کړم دا زموږ سره شپږ شو کلاس سوري آی ډي نه دا هم سیون کنټرول ایس که دا زه ریفریش کړم نو دا به موږ سره سیم ښکاري
یو کار کوم چې دلته زه راځم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې ریډ، که زه دا کنټرول اس کم دا به زه ریفریش کم ښه زموږ سره داسې خاص چینجز رانغی. یو کار کوم چې دا هغه ترېنه ریموو کوم، دې ځای کې زه یو سټایل استفاده کوم صحیح ده، او دې ځای کې نه دی دا چې تاسو څومره ورکوئ ورته ورکوئ صحیح ده. دې ځای کې زه لیکم چې ریډ دی وي، ګرین دی وي، ښه یلو، دا دویم به زه یلو راوړم، یلو او ګرین. صفحه کنټرول اس کوم، که دلته زه دا ریفریش کوم نو دا زموږ سره په دغه طریقې سره ښکاري، مطلب داسې ښکاري. زه ورته وایم دا زموږ سره 10 پکسله کا، دا زموږ سره دا یو زموږ سره 20 کا، او دا یو زموږ سره 30 کا. که دا زه ریفریش کوم اوکې دا وګورئ دا زموږ سره په دغه طریقې سره د دویم دغه بر دی نه چې بر یو دی د یو ته راځم او دې کې هم زه بدلون راوړم. دلته وایم چې یلو دی زموږ سره راشي 20 وي. کنټرول اس کې زه دا دوه کلرز چیک کم، که دا ریفریش کې ګورئ نو دغه شان مختلف کلرز تاسو کولی شئ چې څه کوئ، مختلف کلرز تاسو مطلب دلته کې دغه شانتي نه جوړولی شي. ښه دلته داسې کار کوم، ښه دا یلو صحیح دی. دې ځای کې زه یو ریډ ورسره اضافه کوم، دا دې ته زه دغه نه ورکوم، دلته که زه ریډ ولیکم ورته وایم چې 10 دا موږ سره 10 کا، کنټرول اس ریفریش نو دا وګورئ دغه شان سټایل ستاسو سره جوړیږي. نو دا و زموږ سره لینیر ګراډینټ.